تازه خبر افغان حکومت د پاکستاني چارواکو د ویزې غوښتنه رد کړه. دا چې ولې او خلیلزاد څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر څو ورځو وړاندې همدا خواجه آصف او نور پاکستاني چارواکي و چې ویلې خبرو ته ضرورت نشته، خپل دښمنان هر چیرې په نښه کولی شو، خو کله چې د افغان ځواکونو زور ولید نو اوس خبرو ته چمتو شول. تېره ورځ خواجه آصف رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې چمتو دي تر څو افغانستان سره خبرې وکړي. اوس تازه خبر دا دی چې معتبر افغان سرچینو تایید کړی چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د استخباراتو مشر عاصم ملک او دوه نور جنرالانو په تیرو 2 ورځو کې 3 ځله د افغانستان د ویزو غوښتنه وکړه، خو د کابل لخوا افغانستان ته د سفر غوښتنه مکررا رد شوې ده. عام افغانانو بیا د افغان حکومت یا د اقدام ستایلی، وایي پاکستان ته چې د ټوپک ځواب په ټوپک ورکړو نو بیا یې سر ټیټ وي، لکه څنګه چې بنګال او کشمیر کې وشرمېدل او اوس په فرضي کرښه کې. بل خوا پخواني افغان امریکایي ډیپلوماټ زلمي خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ ته په اشارې ویلي چې داسې ښکاري چې پاکستاني واکمن بنسټونه د ډیپلوماسۍ پر ځای د ځان لپاره یو لویه کنده کیندل غواړي. د پاکستان دا ډول اقدامات خواشینونکي او د افسوس وړ بللي دي. یا د امریکایي ډیپلوماټ تر دې متن وړاندې له پاکستان غوښتي چې باید له پاکستاني طالبانو او اسلامي امارت سره خبرو ته کینی. خلیلزاد ویلي د پاکستاني حکومت اوسنۍ تګلاره ناکام او تکرار تېروتنه ده. د خلیلزاد په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو سیاسیونو پر پاکستان غږ کړی چې روانو ناوړو پالیسیو ته د بدلون ورکړي او ټینګار یې کړی چې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کول له زیان پرته بل څه نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.